افغانستان د بحران له ډګره د سیمه‌ییزو همکاریو تر محور پورې. د تیرو څو لسیزو په اوږدو کې افغانستان تل د سترو سیاسي او امنیتي پیښو په مرکز کې پاتې شوی دی. د بهرنیو قدرتونو له یرغلونو نیولې تر کورنیو جګړو، بهرنیو لاسوهنو او د پردیو پوځي حضور پورې دا ټول لاملونه سبب شو چې د نړۍ د ډیر خلکو په ذهن کې د افغانستان انځور له بحران، ناامنۍ او بې ثباتۍ سره وتړل شي. نړیوالو رسنیو هم زیاتره پر جګړو، چاودنو، کډوالي او سیاسي ستونزو تمرکز کړی او د دې خاورې د لویو ظرفیتونو یادونه لږ شوې ده. خو نن د یو مهم بدلون نښې ښکاري، داسې بدلون چې کولی شي د افغانستان ځای له یو بحران ځپلي هېواد څخه د سیمه‌ییزو همکاریو پر محور بدل کړي. افغانستان د جغرافیایي موقعیت له پلوه د اسیا له مهمو هېوادونو څخه دی. دا هېواد د اسیا په زړه کې پروت دی، هلته چې جنوبي اسیا، منځنۍ اسیا او مهمې سوداګریزې لارې سره نښلي. همدارنګه منځني ختیځ ته نږدېوالی او د تاریخي سوداګریزو لارو پر مسیر واقع کېدل د افغانستان اهمیت لا هم زیاتوي. دا موقعیت یو بېساری فرصت دی چې که په سمه توګه مدیریت شي، کولی شي د هېواد اقتصادي او سیاسي برخلیک بدل کړي. کلونه دا ظرفیت د جګړو او بې ثباتۍ له امله نه و کارول شوی. د سیمو هېوادونو هم تر ډیره د پانګونې او همکاریو پر ځای د ناامنۍ په اړه اندېښمن وو، خو اوس شرایط د بدلون په حال کې دي. پراخ امنیت او له ګاونډیو هېوادونو سره د فعالو اړیکو د رامنځته کولو هڅې سبب شوي چې افغانستان ته نوې کتنه وشي. نن ډیری هېوادونه دې پایلې ته رسېدلي چې د افغانستان ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی او له کابل سره همکاري کولی شي لوی فرصتونه رامنځته کړي. په وروستیو کلونو کې د افغانستان او ګاونډیو هېوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي پلاو تګ راتګ زیات شوی دی. د منځنۍ اسیا د استازو په ګډون سیمه‌ییزې ناستې له ګاونډیو هېوادونو سره خبرې اترې او د اقتصادي اړیکو د پراختیا هڅې ښیي چې افغانستان نور په انزوا کې نه دی. بیلابیل هېوادونه پوهیږي چې د افغانستان له فعال حضور پرته ډیری سیمه‌ییزې پروژې نیمګړې پاتې کېږي. د دې بدلون له مهمو برخو څخه یوه د ترانزیټ او سوداګرۍ برخه ده. د منځنۍ اسیا هېوادونه ښه درک کوي چې افغانستان د ودې لپاره د جنوبي اسیا بازارونو ته تر ټولو لنډه او مهمه لاره ده. له بلې خوا د جنوبي اسیا هېوادونه افغانستان د انرژۍ سرچینو او د منځنۍ اسیا بازارونو ته د ارتباطي پل په توګه ګوري. همدې مهم موقعیت افغانستان د سیمې له حاشیې څخه د سیاست متن ته راوستی دی. نن نور هیڅ ستره سیمه‌ییزه پروژه د افغانستان له پامه پرته معنا نه لري. بنسټیزو پروژې هم په دې لاره کې مهم رول لري. د لویو لارو جوړول، د اورګاډي پټلۍ پراخول، په بندرونو کې د اسانتیاوو برابرول، د برېښنا شبکو غځول او د ګمرکي زیربناو پراختیا ټول هغه اقدامات دي چې افغانستان کولی شي د سیمې پر اقتصادي څلورلارې بدل کړي. هر کیلومتر سړک او هره د اورګاډي کرښه په حقیقت کې د اقتصادونو او ملتونو ترمنځ یو پول دی. که دا پروژې په سمه پلانګذارۍ سره دوام وکړي، افغانستان به په نږدې راتلونکي کې له ترانزیټ او سوداګریزو خدمتونو څخه د پام وړ عواید ترلاسه کړي. د ترانزیټ ترڅنګ د افغانستان طبیعي سرچینې هم د هېواد د سیمه‌ییز مقام په لوړولو کې مهم رول لري. افغانستان د اوسپنې، مسو، لیتیم کرومایډ، ډبرو سکرو، قیمتي ډبرو او نورو ارزښتناکو سرچینو سترې زیرمې لري. په نننۍ نړۍ کې چې د خامو موادو او صنعتي سرچینو پر سر سیالي زیاته شوې ده، دا کانونه کولی شي افغانستان د سیمې په اقتصادي زنځیر کې پر مهم هېواد بدل کړي. د کرنې برخه هم د سیمه‌ییزو همکاریو لپاره ستر ظرفیت لري
د افغانستان حاصلخیز ځمکه، بیلابیل اقلیمونو او ځوان کاري ځواک د کرنیزو تولیداتو د ودې لپاره مناسب فرصت برابروي. د اوبو لګولو سترې پروژې او د اوبو سرچینو مدیریت لکه د قشتپي کانال او د اوبو بندونه کولی شي لا ډېرې ځمکې تر کر لاندې راولي، د هېواد خوراکي امنیت پیاوړی کړي او همدارنګه سیمې هېوادونو ته د کرنیزو محصولاتو د صادراتو زمینه برابره کړي. په دې منځ کې د افغانستان ځوان نسل هم مهم رول لري. هغه ځوانان چې کلونه د جګړې او محرومیت تاریخ خوند څکلی نن کولی شي د نوي راتلونکي جوړونکي شي. د سوداګرۍ، ټکنالوژي، انجینرۍ، مدیریت او زده کړو په برخو کې د ځوانانو حضور به د هېواد د پرمختګ محرکه قوه وي. افغانستان پرمختګ لپاره تر هر وخت زیات د ځوان نسل پوهې، تخصص او هڅو ته اړتیا لري. نن باید افغانستان ته په نوې سترګه وکتل شي. دا هېواد یوازې د تیر دردناک تاریخ خاوره نه ده، بلکې د راتلونکو لویو فرصتونو وطن هم دی. که پرون د قدرتونو د سیالي ډګر و، نن کولی شي د ملتونو د همکاریو مرکز شي. که پرون د بحران خبرې کېدې، نن د سوداګرۍ، پرمختګ او سیمه ییز اتصال خبرې کېدای شي. افغانستان د آسیا دروازه ده، داسې هېواد چې که ظرفیتونه یې په سمه توګه وکارول شي، نه یوازې خپل برخلیک بلکې د ټولې سیمې راتلونکی به هم دا لاره پیل شوې ده، او که په عزم، یووالي او سم مدیریت سره دوام وکړي، روښانه سبا لرې نه دی.